دلت را خانه دغه زما زوی په سړه مرمۍ دا کم نظامي نه و نه کم اردو کې و نه کم طالب و هېڅ شی نه و دا سړه مرمۍ راغلی او مستري سره شاګرد و 15,000 روپۍ تنخواه یې ورکوله کور ته راغی ماښام کې ستړی ستومانه و مرمۍ راغله پې باندې ولګېده تر سهاره پورې خو موږ پې باندې هېڅ نه پوهېږو دا په مرمۍ لګېدلی بعد د سهار لمسیبو ته کافي پروان کې دي بلال د کابل ولایت اوسېدونکی طرفیل د سبز ولسوالۍ په سیمه کې اوسېږي کور خپل نه د کرام نیولی ده دا شپږ میاشتې کېږي چې کرام نشته او هره ورځ سړی راځي کرا غواړي پلار مې تنه ده کله زه خپل په ظرفیت هم نه پوهېږم کور کې هست هغه که ماته کېږي کار پاتې کېږم که کار ته کېږي زه پاتې کېږم دلته کور کې پروت یم بل څوک نشته چې کمک وکړي بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی را به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نهند نامد آدمی. این مقدار پول را که جان رشیدی بر شما کمک کردن یا بر شما میتون بلال جان شما برای جان دعا کنین خداوند زنده باشه خانه شبات الله برو دنیا بکارش بیاره تشکر میکنم زنده باشه بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من الله اکبر 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 لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحیم بلال د کابل ولایت اوسېدونکی طرفیل د سبز ولسوالۍ په سیمه کې اوسېږي کور خپل نه د کرام نیولی ده دا شپږ میاشتې کېږي چې کرام نشته او هره ورځ سړی راځي کرا غواړي پلار مې تنه ده کله زه خپل په ظرفیت هم نه پوهېږم کور کې هست هغه که ماته کېږي کار پاتې کېږم که کار ته کېږي زه پاتې کېږم دلته کور کې پروت یم بل څوک نشته چې کومک وکړي تر روزه را روان د تجارانو او غټ کسانو نه مې دا هیله ده چې زکات کومک چې وکړي ما سره زه خپله تداوي یې باندې وکړم ډاکټران وایي چې که کېږي ما سره پیسې نشته دونه پیسې نشته زه یو ځای ته ځم کرایه کوم تداوي پیسې خو وي چې قرض هم څوک دې وخت کې نه ورکوي چې قرض ورکړي بېرته یې غواړي د تجارانو او مشرانو نه مې دا هیله ده چې ما سره کومک وکړي روزه هم را روان ده مبارکه میاشت ده الله او مننه کوم د باران رحمت خیري بنسټ نه دغه راځي ما والا اخلي تداوي بخش کوي مریض ما کوم ځای او نور کوم
خوراکي مرسته هم کوي، همدغسې مرسته کوي. د الله ډېر مننه. تاسو نه هم غواړم چې ما سره کومک وکړئ، دغه کې زه خپله تداوي وکړم او بېرته خپل پښو وګرځم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رحمت الله ده، د کابل د ولایت د دې سبز د ولسوالۍ د ترخیلو د کلي اوسېدونکی یم. دغه بلال په نوم چې زما زوی ده، 19 کاله عمر لري. هوایي سړه مرمۍ راغله، د دواړو ولو منځ کې ولګېدله. تقریبا 2 کاله کېږي چې ما ته جای په جای پروت ده په کور کې. نه زه کوم بل داسې دستیار لرم، نه کوم بل عایدات لرم چې زه د خدمت او بخصاص وکړم د دوا له خوا نه. د مسلمانانو، تجارانو او کوم پیسه‌دارانو خلکو نه ما دا هیله امید ده چې ما دوی سره کومک وکړي، چې نامزاد کړی مې ده، کوزده مې ورته کړې چې خدای په خیر سره ښه کړي. ټولې دنیا مسلمانانو مې دا تمه او هیله ده چې موږ سره کومک وکړي او د دغه باران رحمت هغه نه موږ ډېره مننه کوو چې هر وخت راځي ما د زوی پوښتنه کوي او د ما د زوی په هغه کې همکاري کوي موږ سره. د نه یو جهان مننه. دغه وروره د ټولو خلکو نه مې دا خواهش ده چې موږ سره کومک د دغه هلک په باره کې وکړي چې دی وروره زه پښو وګرځوم او لاړ شي. ځوان ده، 18 کلن 19 کلن هلک ده. په دې ځواني کې دی نیم کاله سو. ځکه کار ته مزدوري ته لاړ سمه، د خدمت او زحمت هغه رانه پاتې کېږي او که ده ته پاتې سم کار رانه پاتې کېږي. یو مړۍ ډوډۍ پسې وروره سهار وځم تر بېګا پورې 300 روپۍ مزدوري هغه کله پیدا کېږي کله نه پیدا کېږي. نو زه د ټولو خلکو نه مې دا خواهش ده چې وروره موږ سره دې زوی سره مې کومک کړي چې دی په خپلو پښو وګرځي. دا به یو ډېر غټ همکاري او هغه به یې موږ سره چې وروره دوی موږ سره وکړي. دغه زما زوی په سړه مرمۍ دا کم نظامي نه و، نه کم اردو کې و، نه کم طالب و، هېڅ شی نه و. دا سړه مرمۍ راغلی او مستري سره شاګرد و، 15,000 روپۍ تنخواه یې ورکوله. کور ته راغی، ماښام کې ستړی ستومانه او مرمۍ راغله پې باندې ولګېده. تر سهاره پورې خو موږ پې باندې هېڅ نه پوهېدو دا په مرمۍ لګېدلی. بعد د سهار رمسې بوته کافي پروان کې د هغه کلینیک ته هم بوته، د موسی وردک کلینیک کې هلته چې معاینات وکړه ګورو مرمۍ پکې وه، سړه مرمۍ پکې بنده وه. د هغه ځای نه موږ ولېږلو ایمرجنسي ته. ایمرجنسي ویل چې دا بخش موږ سره نشته، دا بوی دی هغه ته شیخ زاید ته. شیخ زاید ته هم بوت، هلته د موږ چا بیخي صنم جګه نه کړه په شیخ زاید کې. بیا هم په یو شخصي کلینیک کې په قرض وام د خلکو نه اخوا دېخوا هم قرض وکړه، چا کومک را سره کړه، چا قرض راکړه. دا هم بوته دا عملیات هم وکړه، مرمۍ مې پرې وکړله. نو پښې همغسې پاتې دي. د ټولو مسلمانانو نه مې دا هیله او امید او خواهش ده چې موږ سره کومک کړي. د زوی په باره کې مې دی یو تداوي وکړم او خدای ښه کړي او ټولو ته به خدای جنت ورکړي په بدل کې. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امید که لباس عافیت به تن داشته باشین و از گزند روزگار در حفظ الله متعال باشین. به قول شاعری که می فرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو حزوی را به درد آورد روزگار، دیگر حزبها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نهند نامد آدمی. عزیزان گرانقدر، گپ های بلال جان شما شنیدین. این دفعه دوم است که پیش بلال جان میاییم و باران رحمت همیشه کوشش کرده که پل ارتباطی بین شما و بین خانواده‌های مستمند و معیوب باشه. از این خاطر این بار هم برادر عزیز ما حاجی صاحب ادریس رشیدی از امریکا برزینا یک مقدار پول را کمک کردن که ما ایره برای بلال جان تسلیم میکنم. دیگه گپا را گفتن کسانی که میخواهند بر بلال جان کمک کنند، انشاءالله ما در خدمت هستیم و کمک های شما را بر بلال جان میرسانیم. این مقدار پول را که ادریس جان رشیدی بر شما کمک کردن، این بر شما میتون بلال جان شما بر ادریس جان دعا کنین. خداوند زنده باشه، همیشه با تعالی برو دینه و کارش بره. تشکر میکنم. زنده باشه، کس که تو کمک کنه. خدا باشه، سلامت باشی. انشاءالله خداوند خود تا صحت کامل نصیب کنه، بس بر پای خود استاد شوی و الله متعال کمک کنه تا ما بتانیم وسیله خیر شویم. دوستان عزیز، این وقتش است که شما دستگیری چنین فامیلا را کنین. انشاءالله ما با کمال همانتداری کمک‌های شما را برای برادرها میرسانیم. بازم جهان سپاس از ادریس رشیدی. الله متعال در حسناتان بیفزاید. به امید صحتمندی همه‌تان همینجا پروگرام را به پایان میرسانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ډېره مننه کوم د باران رحمت خیریه بنسټ نه چې ما سره لاسنیوی کوي، ما کومک کوي، که خوراکي وخت کې که همداسې مریضي تداوي دی چې تر خپل تر وسه پورې توانه پورې ما سره ولاړ دي. که څوک غواړي ما سره کومک وکړي باران رحمت خیریه بنسټ له طریقه زه ما سره د کومک وکړي هغوی سره د په تماس کې شي. مننه کوم بنده. بنیاد خیریه باران رحمت آورنده لبخند در لبان مستمندان